अस्सलाम वालेकुम। अमनियात मोहब्बत चैनल की तासो हर कले दे मा तासो द पारा यो बल्दा से तावीज रावड़लू यो बल्दा से मा नक्श रावड़लू چې دا پټولو تعویزونو کې ټولونه سخت تعویز دی کچره تاسو دا تعویز ولیکلو او د چا د پاره هم ولیکلو نو دغه په زړه کې بو د محبت اور ولګي بیا چې هغه تاسو نګوري نو هغه بو لیونه کیږي یعنی دومره په ترسيږي تاسو پوسي لکه څنګه چې ماه د وبونه بهر کې اور په وبو پسې ترسيږي نو د شانتي د چې تاسو چا د پاره هم لیکي نو هغه تاسو په محبت کې لیونه وي هغه چې چاته هم ګوري کم طرف ته هم ګوري نو هغه ته صرف تاسو ښکاري بل هیڅوک هم نه کچېرې تاسو غواړئ چې تاسو مینا قائمه او دایمه وي یا تاسو په زړه کې د سر ډر وي چې دا مونږ نه جدا نشي کاغه خزوي کاغه یار دوست وي کاغه محبوب وي کاغه څوک هم وي تاسو غواړئ چې دا مونږ نه جدا نشي نو دا تاسو هر د جهیز مقصد د پاره لیکل شي او پیداتي او چتولې شي د تعویز اثر شرایط دي چاہه تاسو کوي او ویډیو چې کومه دا تاسو سکیپ کوي نه چې تاسو مکمل چال باندې پوي شي او ټول چې کم د شرایط دي کم د موکلات شرایط دي چاہه تاسو خو طریقې سره وکي نو ان شاء الله تاسو مینا بو تاسو په خپو کې ناستوي بیا چې تاسو وایي چې سحر دی هغه به هم وایي چې سحر دی چې تاسو وایي چې شپه دی هغه به هم وایي چې شپه دی یعنی چې تاسو ورته څه هم وایي هغه به تاسو ته انکار نه کوي دا تعویز چې تاسو لیکي نو د جهیز مقصد د پاره به لیکي اسی د چا د تنګولو د پاره نه او چاته تکلیف ورکولو د پاره هم نه ولی چې د موکلات وی هغه کار کوي 100% او کچېره تاسو د تعویز غلط کار د پاره ولیکلو نو اول خو زما د اړخ تاسو ته اجازه نشته ده چې تاسو دا غلط مقصد لپاره استعمال کړئ ولې چې دا بدو ولدا د عربی یو لفظ دی نو اسنه چې تاسو ته پرابلم تراشي او کچې تاسو جهیز مقصد لپاره کوي نو تاسو بو صفا سوترا اولمبي او داس بو کوي ځان پورې بو خوشبو ولګوي آیت الکرسی او سالور وړو سورتونه بو وایي او په ځان بنی وي چوف کوي بیا به تاسو د قبله طرف ته مخ کوي تور پین او سپین کاغذ راواخلئ چې هغه اول نوی استعمال شوی او چې کوم ځکه تاسو دا تعویز لیکي نو کوشش وکوي چې هغه ځکه هیڅوک هم موجود نوي یعنی په تنهایی کې به کوي او کچره دا خزه کوي نو هغه د پیریډز پورزو کې نه کوي بیا به په هغه سپین کاغذ باندې د خانو داسې یو ډنچا جوړه کوي او بیا چې کوم ما نمبر ورکړی دي شین کلر سره یعنی 1 2 3 داسې 27 پورې تاسو به دا نمبر نه لیکئ دا صرف ما تاسو ته چال خودلې دی چې تاسو به د خانی نه شروع کوئ او په دې خانی باندې ختم کوئ یعنی آخری خانای په کوم ځای کې دي ما تاسو د پاره دغه لیکلي دي مکمل ډیټیل سره او بیا دا ودی کلر کې چې کم دی تاسو به دغه عدد لیکئ دغه عدد چې تاسو ولیکئ بیا به د منځ کې یو خانه د دې په شانتي جوړه کړئ چې کوم ځای کې ما 18 19 20 21 داسې 26 پورې ورکړی دی هغه ځای کې به د بدو په ځای تاسو بدو لیکئ یعنی بی دال واو بدو ولیکئ بیا 27 ته چې کله راشي نو هغه ځای کې فلا بن فلا ده اول فلا په ځای باندې تاسو د محبوب نوم لیکئ کچېره هغه هلک وي نو بن بکئ او کجینې نو بنته بکئی بیا به د هغه د مور نوم ولیکئ زو تابیدار فلا بن فلا چې کوم ځکه بیا فلا د هغه ځکه به تاسو خپل نوم ولیکئ کچېره هلکې نو بن بکئی او کجینې نو بنته بکئی بیا به د خپل مور نوم ولیکئ بیا به بدو ولیکئ نو تاسو چې کله دا تعویز مکمل شي دا به خوشبودار درخت چې کوم ځای کې وي هغه ځای کې دفن کوي او کچېره خوشبودار درخت نه وي نو تاسو به د پوره خوشبو ولګوي او دفن وکړي نو ان شاء الله تاسو کار به وشي که تاسو غواړئ چې تاسو ته د تعویز اجازه درکم نو اجازه اخیستلو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ او د غنټې نشان هم سره وي نو زما د اړخ په تاسو ته روحاني اجازه ملاوي شي
کله چې تاسو دا تعویذ ولیکئ نو ان شاء الله تاسو کار به وشي او کله چې کار تر اوسه پورې نیوي شوی نو دا زما د واتس اپ نمبر دی تاسو ما سره کنټیکټ وکړئ ان شاء الله تاسو کار به وشي په بل ویډیو کې به تاسو سره ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ